د تبیان د فعالیتونو کلتوري مرکز د تیر کال د مزار شریف په چاودنه کې د وژل شویو خبریالانو د لومړي تیر لمانځنه وکړه. د 1400 لومړي لمریز کال د کب میاشتې په 20 نیټه په مزار شریف کې د تبیان د فعالیتونو په سیمه ییز دفتر کې د یوې غونډې پر مهال چاودنه وشوه چې د ویلابیلو رسنیو خبریالانو ته پکې مرجوبله ورسېده. تن از فرزندان صدیق و مبارز کشور که آقایان شهید حسین نادری، شهید اکمل نظری و شهید سهیل صدیقی را از دست دادیم. و در این حمله تروریستی 37 تن از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی افغانستان متاسفانه زخمی شدند. علاوه بر این ما در آستانه 26 شد 22مین سالگرد تأسیس خبرگزاری صدای افغان‌ها قرار داریم. 22 سال از عمر پربرکت خبرگزاری صدای افغان‌ها می‌گذرد و این رسانه هر روز مقتدرتر و استوارتر از گذشته در مسیر روشنگری و آگاهی‌دهی به جامعه افغانستان و امت مسلمه گام برمی‌دارد. ما دیدیم چه انسان‌های پاک فطرتی که در مسیر انجام رسالت و وظیفه خودشان جان خودشان را از دست داد. تولید محتوا این خبرگزاری کار قشنگی به هر حال انجام داده است و تا حالا هم کار بسیار خوبی انجام میدهد و اونچه که این خبرگزاری را در طول این 22 سال از سایر رسانه ها متمایز میکند بحث حق محور بودن این خبرگزاری است. یعنی از روز اولی که پا به عرصه حیات گذاشته است در محور حق فعالیت کرده است، در محور حق قلم زده است و گزارش تهیه شده است و به بازتاب گزارش ها و اخبار خود اقدام کرده است، حامی دین بوده است، تحت هیچ شرایطی لحظه ای از حمایت از دین و ترویج ملاک ها و احکام و پیام های دین کوتاهی نکرده است و بحث منافع ملی هم در صدر برنامه‌های این خبرگزاری بوده است. دغه مرکز مسؤلینو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د خبریالانو له ځاني خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د خبریالانو څخه د نور هم ملاتړ وکړي. خبرنگاران و رسانه‌های کشور با وجود همه مشکلاتی که با او مواجه هستند هنوز هم در عرصه اطلاع رسانی از یک سعی و تلاش دریغ نمی‌ورزند. لذا امارت اسلامی افغانستان نیز باید با حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران در کنار این پرشر باشند. ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که در راستای شریکسازی اطلاعات و خبرنگاران و رسانه‌ها توجه جدی‌تر داشته باشند، چرا که رسانه‌ها صدای گوی یک ملت است و حمایت از آنان به نفع خود نظام تمام می‌شود. از سوی هم ما از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها می‌خواهیم که از تمام خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان حمایت کنند و خبرنگاران را در عرصه اطلاع رسانی و آگاهی‌دهی تنها نگذارند و حمایتشان هم حقیقی و عینی باشد، نه شعاری. خبرنگاران کشور هم باید توجه داشته باشند که در راستای ثبات دائمی و پیشرفت کشور تلاش کنند و گزارش‌هایی که نشر می‌کنند حاوی از انتقادهای سازنده و مؤثر باشد. دغه مراسمو کې د بهرنیو هیوادونو په هغه دریځ هم نیوکې وشوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه له حقیقت لرې څرګندونې کوي. په دې مرکز مسؤلینو زیاته کړه چې په افغانستان کې اسلامي نظام حاکم دی او د میرمنو حقوق تر ټولو ښه خوندي دي. کوم هیوادونه چې د بشر د حقوقو او د ښځو د حقوقو د تامین غوښتنه کوي هغوی په خپله د بشر حقوق تر پښو لاندې کوي او په فلسطین کې د بشریت ضد کړنې ترسره کوي.